پښتانه ډرایور په سعودي عرب کې یو نوی کمال وکړي. دوستانو د دغه درې جازانو ویډیو به تاسو په سوشل میډیا باندې ډیر لیدلې وي، خو تر اوسه به مو سر نه په خلاصوي چې دا څنګه کیسه وه. راځئ زه تاسو ته پوره معلومات په دغه ویډیو کې درکړم. دوستانو پښتانه ډرایور څنګه کمال وکړي. دغه درې جازان په جده کې ولاړ و، د ډیره وخت خراب و. نو د دې جازانو مالک دا وغوښتل چې زه دغه جازونه سم کم، د روزه پرې ورسوم، برته برابر کم، کار ځین واخلم. نو ډیرو کمپنیانو ته دعوت ورکړي چې زه دغه درې جازان برته وړم او ریاض ته په ریاض کې جوړوم. دا هر جاز دومره غټ دی چې 400 مسافر په دې کې سفر کولی شي. دا بیخي ډیر غټ جازان دي. دا ناممکنه وه چې د روډ د لارې به یو څوک ته د ریاض پرې رسوي. بیخي ډیر کمپنیانو ته د جاز مالک دعوت ورکړي چې تاسو زموږ سره دغه جازان در مشتریانو پرې ورسوي چې موږ د دې څه کار واخلو، دا برته برابر کړو. کمپنیانو ټولې په دې کې ناکامه شوې، انکار یې ورته وکړي چې دا زموږ د وس کار نه دی، دا موږ نسو درسره وړلی، د دې دپاره بل څوک پیدا کړه. بیا دغه مالک یو پښتانه ته ویلي و چې زما دغه رقم درې جازان ولاړ دي، دا زه د ریاضه پورې په څنګه طریقه باندې ویسم. هغه پښتانه ډرایور ورته ویلي و چې بای زه در سره وړم، د هر ټینشنه څخه ته خلاص یې. هغه پښتانه ډرایور دغه کمال وکړي چې د دې دپاره غټ غټ ټیلران تیار کړل او دغه درې جازان یې و دغه ټیلرانو ته ور واچول چې ټول سعودي ورته حیران سو چې دا اوس دومره غټ جهاز او دی په ټیلر کې څنګه وړي، دا دومره ټرافیک په څنګه کراسوي. دنیا ورته حیرانه وه چې یاره دا ناکامه کېږي، دا به یو ځای ودرېږي، دغه جازان به بیا یو ځای په سا ولاړې، نه به پر شا کلی سي نه به پر مخ. لیکن هغه پښتانه دغه ثابته کړل چې یاره زه په کار پوهېږم، زه دا د ریاضه پرې رسولی سم. دغه جازان یې د ریاضه پورې ورسول و هغه پښتانه ته بیخي ډیرو د سعودي کسانو بیخي ډیرو خلکو انعامات ورکړي او دغه جازان چې به په سعودي کې پر هر روډ تېرېدل، دغه خلک به ورته راووتل، خوشحالیانې به ورته کولې چې یاره واقعي پښتانه په کار پوه خلک دي، پښتانه کرامات والا خلک دي، د پښتنو ډیر تعریف او صفت یې وکړي. د سعودي باچا هم دا ویلي و چې زه به دغه پښتانه ته ډیر غټ انعام ورکم که ما د دغه جازان در ځای پرې ورسول. دغه جازان در ځای پرې ورسېدل و دغه پښتانه ته به ډیر غټ انعام ورکول شي. دغه معلومات ما ستاسو سره شریکول چې پښتانه هر ځای په کار پوه دي، هر ځای کار کولی شي، خو ځینې هغه ادارو زموږ دغه پښتانه په دهشتګردو او په نورو شیانو باندې کراس کړي دي چې پښتانه دهشتګرد دي، پښتانه داسې دي، پښتانه ظالمان دي. حالانکې د دنیا هر رقم سختترینه کارونه چې سوي دي تر اوسه پورې ټول پښتانه کړي دي. د پښتانه رنګ دلته ځینو هغه ادارو وربط کړي دي چې هغه د پښتانه ترقي نه غواړي. دوستانو کوم چیرې معلومات ته خوښ وړ ګرځېدلی وي، د معلوماتو دپاره زموږ شاکر سنګري پیج در سره فالو کړئ.